حدیث مبارک کې راځي د دریو خوراکونو حساب به الله نه کوي. که د الله خوښه شي نو د دریو خوراکونو حساب به الله نه کوي. د دریو بندیانو سره د دریو ټیمونو خوراک دی چې د دې حساب به الله نه کوي. خو ګورئ اذا کان حلالا، شرط دا دی چې دا کوم څیز خوري چې دا حلالي. بس ناس حرام ہوتا دی، دا خو قصه ختمه ده. چې دا خوري دا حلال دی نو دریو ټیمونه کې او د دریو کسانو سره به الله حساب نه کوي. الصائم، روجهدار چې روجه ماتي ښه او دې خوراک کوي، د دې حساب به الله د ده سره نه کوي چې د الله خوښه شي. خو چې ګورې رزق حلالي ښه وی متصحر دی، پیشمنی کوونکی ښه چې په پیشمنی کې څوک خوراک کوي او خوراک حلالي، وی الله به د دې حساب د بنده سره نه کوي ښه. بل والمرابط فی سبیل الله، چې مجاهد تللی دی او په لاره د الله کې جنگیږي، مجاهد لګیا دی خوراک کوي، د دې حساب الله نه کوي. قربان د مجاهد هغه ټول ورځ حساب نه کوي. زمونږ د روجمات یا د پیشمنی هغه دی. او والمرابط فی سبیل الله، مجاهد چې لاړ او په لاره د الله کې دی، د سحر او ماښام او غربه روټۍ خوري، الله به ورسره حساب نه کوي، الله به ورسره حساب نه کوي. نو یو روجهدار دی، یو پیشمنی کوونکی دی، یو مجاهد دی ښه. نو پیشمنی له پاسه دا عادت جوړ کړئ دا چې سترګې پټې او خولې ته ډوډۍ ولي، مړه دا پیشمنی دی. په تا رحمتونه راورېږي، ښکلی پاسه دس وکه خوراک ته کښېنه. وایي نبی علیه السلام فرمیلی دي ان تصحروا فان فی السحور برکتا. نبی علیه السلام فرمایي پیشمنی کوئ، په پیشمنی کې برکت دی، شکر دی، د برکت ټیم ته راپاسېدلی مخه، دا د برکت ټیم دی. او دس کوو ښکلې په پاکه خوله پاکه نوڼۍ اوچتوه، په تا الله او د ملایکو د طرف نه رحمتونه راورېږي، رحمتونه. داسې قیمتي ورځ، داسې قیمتي ټیمونه دي. ګناهونو کفاره شي. څنګه به دا د ګناهونو کفاره کیږي؟ ځان په دې لږ پوه کړئ. د دواړو جهانو سردار فرمایي الصلوات الخمس، پنځه منځونه، والجمعة الى الجمعه، او یو جمعه د بلې جمعې پورې، ورمضان الى رمضان، مکفرات ما بینهن اذا اجتنب الکبائر. نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سړی د غټو ګناهونو نه ځان ساتي، د کبیره ګناهونو نه، هغه به په توبه معاف کیږي. د غټو ګناهونو نه ځان ساتي او د ده نه واړه واړه ګناهونه کیږي. خامخا سړی په لاره روان دی، ولاړ دی، نظر لګي، څه واړه واړه ګناهونه د ده نه کیږي. نو پنځه منځونه، د یو منځ نه واله د بل منځه پورې چې څومره واړه ګناهونه شوي، نو چې ته بل منځه کې نو د تیر منځ او د دې منځ ترمنځ الله هغه ټول معاف کړي. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي ای د ایمان خاوندانو، په تاسو د رب د طرف نه روجه فرض شوې ده، لکه څنګه چې مخکني امتونو باندې فرض شوې ده. د څه دپاره؟ لعلکم تتقون، دپاره د دې چې تاسو کې پرهیزګاري راشي، ستاسو ژوند بدل شي، تاسو کې د نیکو اعمالو رغبت پیدا شي. روجه چې ده د دې مقصد پرهیزګاري ده. ته به د ډیرو نارواو کارونو نه په روجه کې منع شي. ډیر ناروا کارونه به چې تا به کوجه کې کول، هغې کې به په روجه کې ته د هغې نه منع شي، ستا به ژوند بدل شي. د رمضان المبارک نه پس ستا روټین بدل شوي، ژوند به دې بدل شوي، تاکې به تبدیلي راشي. نو رمضان المبارک چې دی دا د تبدیلی دپاره دی. د دواړو جهانو سردار وفرمایل من صام رمضان ایمانا واحتسابا، چا چې د میاشتې د رمضان روجي ونیولې او دی مؤمن، ایمان یې کلک و، عقیده یې مضبوطه وه، عقیده یې د شرک او د کفر او د غیر الله نه صفا وه، مضبوطه عقیده د توحید یې لرله. واحتسابا، او د رب نه د ثواب امید ساته چې ما له رب په دې باندې ثواب راکړي. نو غفر له ما تقدم من ذنبه، د ده نه چې څومره ګناهونه شوي دا به د هغې ټولو ګناهونو کفاره شي. څنګه به دا د ګناهونو کفاره کیږي؟ ځان په دې لږ پوه
د دواړو جهانو سردار فرمای الصلوات الخمس پنځه منځونه والجمعة الى الجمعة او یو جمعه د بلې جمعې پورې ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینهن اذا اجتنب الکبائر. نبی علیہ السلام فرمای چې کوم سړی د غټو ګناهونو نه ځان ساتي د کبیره ګناهونو هغه به په توبه معاف کړي. د غټو ګناهونو نه ځان ساتي او د ده نه واړه واړه ګناهونه کېږي. خامخا سړی په لاره روان دی ولاړ دی نظر لګي څه واړه واړه ګناهونه د ده نه کېږي. نو پنځه منځونه د یو منځ نه واله د بل منځه پورې چې څومره واړه ګناهونه شوي نو چې ته بل منځو کې نه د تیر منځ او د دې منځ ترمنځ الله به ټول معاف واړه ګناهونه. ماسپښین نه د مازدیګره پورې واړه ګناهونه شوي مازدیګر مونږ دی وکړو الله د منځ د ټول ګناهونه معاف. دا د دغې نه د دې پورې کفاره ده. اول جمعة الى الجمعة او چې د جمعې منځو کې نه د یوې جمعې نه واله د بلې جمعې پورې چې واړه ګناهونه شوي د سره الله ټول معاف کړي. ورمضان الى رمضان ورمضان الى رمضان او رمضان د یو روجې نه واله د بلې پورې چې څومره کچ ګناهونه یې کړي صغیره ګناهونه الله دا د هغې ټولو ګناهونو کفاره ګرځوي. خو اذا اجتنب الکبائر خو نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دې کبیره ګناه نه کوي د غټ ګناهونو نه ځان ساتي او د میاشتې د روجې د میاشتې د رمضان روجې ونیسي صحیح روجې نو د تیرې روجې نه واله د روسه پورې چې څومره واړه ګناهونه چې شوي هغه ټول ورته الله معاف کړي. دا د روجې برکت دی. په روجه سره سړی صفا شي صفا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایي د روجې او د دې نورو عبادتونو فرق وپېژنئ چې په منځ او په روجه کې څه فرق دی، په حج او په روجه کې څه فرق دی، په زکات او په روجه کې څه فرق دی. نبی علیہ السلام فرمائی کل عمل ابن آدم ہر عمل د بنی آدم چینے یوزاعف اغا اللہ دوچن کی الحسنت یو نیکی نسو ترسی تر او سو پوری یو نیکی رسی یو نیکی دی وکڑالا لس چند سیوا کی یو نیکی اللہ 700 ترسی دسی بختور بنده پکی بی چې یو روپی ورکی او الله د یوی روپی اجر پس 200 روپو ورکی. د یوی روپی اجر الله په 200 باندې ورکی. سوچ کوه چې یو روپی په 700 شي نو دا چې زر شي نو څو بشي، دا چې لاک شي نو دا به څو شي. نو الله هر عمل د بنی آدم دوچن کوي د 700 پورې خو الا الصوم. قال الله عز وجل الا الصوم. خپل رب العالمین فرمایل دي ته حدیث قدسی وي. رب العالمین فرمایل الا الصوم روجه نه هر عمل 700 ترسی خو الا الصوم روجه نه فانه لی وانا اجزی به روجه ما د پاره د دې بدله به زه ورکوم. د روجې پته نشته چې دا 700 ترسی ہر عمل رسی خوی الا الصوم. رب العالمین فرمائل روجہ تبار نخا روجہ ولی نرسی وہ سوتا فإنہو لی روجہ نا الا الصوم فإنہو لی وانا اجزی به روجہ مادا پارا دو در روجی بدلبا اللہ ویس پخپلا دا 700 نرسی دا سمرتا رسی در روجی اجر با اللہ سمرا راکی دا یو خبر مونگ لپورا دخوا ځان له یو فارغ ټیم کې کېنئ وای رب العالمین فرمایلی دي چې روجه ما د پاره ده او د روجې بدله به الله وي زه ورکوم. تاسو ته پته شته د دې مطلب به عبداللک ځان پوه کړئ. سړي د روجې سره شوق پیدا شي. سړی وایي خدایه روجې اوږدې کړې ډېرې کړې خدایه زما د راز و نیاز د ورځې نورې اوږدې کړې ښه. د دې معنی دا د علما وایي چې د نورو عبادتونو بدله به الله د ملایکو په ذریعه ورکړي. ملایکو ته به وي ورکړئ دا به د روجې بدله به الله وایي زه ورکوم. ولې به یې الله ورکوي ځان پوه کړئ که نه ښه. وایي ځکه
چې د دې اجر فرشتو ته نه دی معلوم چې څومره دی نو وانا اجزي الله وی دا ما ته معلوم دی او دا زما او د بنده ترمنځ خبره ده دا ما ته او د بنده ته پرېږدی فرشتو د دې بدله بدله سوال دا ما ته پرېږدی ځکه به الله ورکوي چې د روجې اجر فرشتو ته معلوم نه دی چې دا د بنده او د رب په منځ کې یو راز دی ربه د راز بدله به څومره ورکو نو رازدار ورته وایي د راز بدله ما ته پرېږدی د راز نه رازدار خبرې ښه د راز نه رازدار خبرې دا زما د بنده راز دی زه پوه یم چې د دا راز څنګه ساتلی دی د دا راز څنګه نیولی ما ته یې پرېږدی وانا اجزي به د روجي بدله به الله وي زه ورکوم ځکه چې دا خاص ما دپاره ده نو د روجي اجر نشته چې دا 700 ته رسي ښه ځکه الله وی د دې حد نشته دا به زه ورکوم دا فرشتو ته نه دی معلوم داسې عبادت کې لګیا یو چې اجر یې الله پټ کړی دی فرشتو ته نه دی معلوم دا د بنده او د رب ترمنځ خبره دا د بنده او د رب ترمنځ وی ځکه رب العالمین فرمایل چې د پرېښې دی خوراک او څاک یدع شرابه وطعامه دې پرېږدي خوراک او څاک من اجلي زما د وجې نه زما د رضا دپاره دې نه خوراک کی او نه څښاک کی نو زما د یرې نه څه پرېښودي دي نو دې پرېږدی دله به اجر زه ورکړم للصائم فرحتان الله روجهدار له دوه خوشحالۍ تیاري کړي دي دوه خوشحالۍ الله تیاري کړي فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه الله وی یوه خوشحالي چې ده عند فطره هغه چې ماښام دی روجه ماته هر ماښام یې اختر دی هر ماښام د روجې چې دی دا اختر دی یوه خوشحالي ورته ماښام میله وشولې او بله خوشحالي وفرحة عند لقاء ربه الله وی بله خوشحالي چې ده چې دی کله ما سره ملاقات وکړي دا راز دی فرحة عند لقاء ربه چې کله دا بنده زما سره ملاقات وکړي هغه خوشحالي به زما سره د ملاقات په وخت کې تاسو ته نه ده معلومه فرحة عند لقاء ربه چې کله بنده ما ته مخامخ شي الله وی روجه خاص ما دپاره ده څه مطلب کتابونه وګورئ ښه د بت خلکو عبادت کړی بت ته سجدي کړي دي د بت په نوم خلکو منښتې کړي دي که نه څیزونه یې نظر کړي دي که نه د بوتانو دنیا عبادتونه شوي دي منښتې شوي دي خو چرته چا د بت دپاره روجه نه ده نیولې د غیر الله دپاره چرته چا روجه نه ده نیولې ځکه الله وی فانه لي دا روجه خالص ما دپاره په دې کې ما سره چا غیر الله هم نه دی شریک کړی فانه لي دا چې بنده نیسي صرف ما دپاره نیسي اے بندیانو اے مسلمانانو د رب سره د راز و نیاز ورځې شروع دي د رب رازدار یو د رب الله وی دا زما سره راز دی راز مونږ د رب رازدار یو په دې ورځو کې ډېر خیال کوئ ځوانانو سترګې م د موبایل نه کنټرول کړئ ځوانانو تاسو فیسبوک ګورئ تاسو یوټیوب ګورئ داسې ځوانان شته چې هغه روجه کې ډرامې ګوري داسې شته چې هغه روجه کې فلمونه ګوري اے مسلمانه ته چې فلم ګوري او ته چې ډرامه ګوري الله وایي فانه لي دا زما ستا راز دی دا راز به خراب دا راز روغ وساته ته د رب رازدار رب چرته زه ناچیز او چرته د رب رازدار دا د ورځ سره د راز و نیاز شپې ورځې شروع دي دا د الله سره د راز ورځې شپې شروع دي ځوانانو د رب رازدار یې د رب وی ما د روجي اجر د فرشتو ته نه دی ورکړی فرشتي ته نه دي خبر دا زما او د بنده ترمنځ معامله ده نو د راز نه رازدار خبري نو چې څومره چا دا راز ښکلی وساتو رب ته یې صحیح وړلو موبایل وګورئ بیا درته وایم روجي مه خرابوئ دا سترګې محفوظ کړئ وایي زه د رب رازدار یم خیر که ګناهګار یم خو د رب رازدار خو یم دې ورځو کې را سره د رب راز و نیاز شروع دی او ماښام به مې الله دعا قبلوي ماښام ټیم نږدې شو زما د دعا د قبلېدو ټیم ټوله ورځ مې راز و چې ټوله ورځ یې سړی په خوب کې تیر کړي ټوله ورځ یې سړی په موبایل کې تیر کړي
دی به په کومو لاسونه به دی رب ته به کوم لاسونه اوچتوي دی به د رب نه په کومه ژبه غواړي دی به رب ته کومه لاسونه اوچتوي دا ډېرې قیمتي ورځې شپې شروع دي ډېرې قیمتي شپې ورځې شروع دي نه یو خبره کو د روجې د راز نه خبر شولو چې دا روجه څه شی دی او په روجه مونږ له الله سره کې الله اکبر پیشمنې کوئ ښه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي روجه د څه نه شروع کېږي د پیشمني نه د پیشمني نه روجه شروع کېږي ښه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تصحروا فإن فی السحور برکتا ای زما امتیانو پیشمنې کوئ په دې پیشمني کې ډېر برکت یو ګوټو بس کوي یو پیاله چیس کا یو نوڼۍ اوبه خوره او نوڼۍ روټۍ خوره خو پیشمنې کوه پیشمنې کوه ته خبر ان الله وملائکته یصلون علی المتصحرین څوک چې پیشمني لپاسي د روجې شروع کوي نو ملائک او د الله د طرف نه پې رحمتونه راوریږي من متصحرینو باندې پیشمني کوونکو باندې د الله د ملائکو د طرفه رحمتونه راوړي څوک چې پاسېدلی پیشمنې کوئ پیشمني کې ډېر برکت دی فإن فی السحور برکتا په دې کې ډېر برکت الله یې دی دا د صالحینو نښه ده پیشمني مستحب دی او نبی علیہ السلام وفرمیل وی زمونږ او د اهل کتابو په روجه کې فرق چې دی هغه پیشمني دی روجه به اهل کتاب هم نیوله مونږ هم نیسو خو زمونږ او د اهل کتابو د روجې په منځ کې چې دی هغه پیشمني کوئ پاسه یو ګوټو بس کا دا د امام الانبیاء سنت دی حدیث مبارک کې راځي پیشمني به وکړو بیا به ودرېد دا سنت دی په دې باندې د ټولو علماو اتفاق دی چې دا ډېر برکت دی دې پیشمني کې پیشمني کوئ حدیث مبارک کے راضی ثلاثتن یحبها اللہ دری عادتونه الله ته ډیر خوښ دي درې سیزونه الله ته ډیر خوښ دي تعجیل الفطر ماښام چې کله وخت داخل شي بیا به رستوالی نه کوي تعجیل کوي تعجیل الفطر هسې به وخت نه وباسي وقت داخل شوی دی اذان شوی دی ته بیا هم ناسې روجه نه ماته نه تعجیل الفطر ماښام روجه ماتي کې تادي کول دا الله ته ډېر خوښ دي روجه ماتي کې تادي کول خو داسې تادیم نه چې وخت لا نه داخل شوی تا پې وراړم شوی داسې تعجیل نه چې وخت داخل شي د هغې نه پس بیا دغه مه کوه بیا صبر مه کوه واسې نه چې نو وخت نه مخکې د مجمع نه تاویل کې نو خیال کوه تعجیل الفطر بل وتاخیر السحور پیشمنی کې رستوالی الله اکبر دین دی په ماښام روجه ماتي کې تادي کول وتاخیر السحور او په پیشمنی کې رستوالی خو ګورې دومره رستوالی نه چې شکی شي چې هسې نه چې اذان در باندې شوي ګورې دومره تاخیر به هم نه کوي چې بلکل د اذان ټیم ته ورسي او الله دې رحم وکړي خدای دې زمونږ د دې خلقو هغه پخوانۍ روجې قبولې کړي نو قبلېدو نه وي وی اذان کېږي زر زر اوبه څکه وی اذان په ختمېدو دی شا به زر زر پکې اوبه وڅکه ای عوامو ای مسلمانانو ځان په مسله پوه کوئ اذان د روجې د بندولو دپاره نه کېږي اذان د مانځه دپاره کېږي او دا د فقه مسله ده اذان هله کېږي چې کله وخت داخل شي نو وخت د داخلېدو نه مخکې څوک اذان نه کوي نو اذان چې کېږي نو دا وخت داخل شوی نو چې اذان شروع یې ته خوراک کوي او د اذان سره دې بند که نو اذان خو د وخت د داخلېدو نه پس کېږي دا روجه دې نه ده شوي دا روجه به بیا نیسي که نه ځان په مسله پوه کې اذان د مونځ دپاره کېږي د اذان نه مخکې خپلې روجې بندوئ نو وتاخیر السحور په پیشمني کې تاخیر کول دا عادت الله ته ډېر خوښ عادت دی خو ډېر به یې نه لیټ کوئ ما درته ووایي چې لږه فاصله وي نو ستاسو د اذان په منځ کې 10 منټ فاصله ساتئ
15 منٹ فاصله ساتئ، ډیره فاصله مه ساتئ. بس وتاخیر السحور، پیشمنی رستو کول دا الله ته ډیر وخت دی. وی د روجي بس او د څنګه برکت چې سړی څنګه پاسي پیشمنی نو ملائک او د الله له طرف نه په رحمتونه شروع شي. او دیم وضرب الیدین احداهما علی الاخرى فی الصلاة. دریم عادت چې الله ته خوښ دی کې خودل د یو لاس په بل لاس په الصلاة په مانځه کې چې سړی داسې ودرېږي دا یو لاس داسې په بل لاس باندې کېږي په مانځه کې. الله وایي دا درې عادتونه مې ډېر خوښ دي، دا ډېر خصلتونه، دا درې خصلتونه مې د خپلو بندیانو ډېر خوښ دي چې ماښام پر و جماعت کی جلتی کوي، په پیشمنی کې رستواله کوي او په مانځه کې ودرېږي او یو لاس راته په بل لاس باندې کېږي. الله وایي دا عادتونه مې ډېر خوښ دي، دا عادتونه مې ډېر خوښ دي، دا عادتونه مې ډېر خوښ دي. یاد ساتئ ښه حدیث مبارک کې راځي د دریو خوراکونو حساب به الله نه کوي. که د الله خوښه شي نو د دریو خوراکونو حساب به الله نه کوي. د دریو بندیانو سره د دریو ټیمونو خوراک دی چې د دې حساب به الله نه کوي. خو ګورئ اذا کان حلالا، شرط دا دی چې دا کوم څیز خوري چې دا حلال، بس ناس حرام وته نو دا کیسه ختمه. چې دا خوري دا حلال دی نو دریو ټیمونه کې او د دریو کسانو سره به الله حساب نه کوي. الصائم، روجهدار چې روجه ماتي ښه او دې خوراک کوي، د دې حساب به الله د ده سره نه کوي چې د الله خوښه شي. خو چې ګورې رزق حلال ښه وی متصحر دی، پیشمنی کوونکی ښه چې په پیشمنی کې څوک خوراک کوي او خوراک حلالي وی الله به د دې حساب د بنده سره نه کوي. بل والمرابط فی سبیل الله، چې مجاهد تللی دی او په لاره د الله کې جنګیږي، مجاهد لګیا دی خوراک کوي، د دې حساب الله نه کوي. قربان د مجاهد هغه ټوله ورځ حساب نه کوي. زمونږ د روجمات یا د پیشمني هغه دی. او والمرابط فی سبیل الله، مجاهد چې لاړ او په لاره د الله کې دی، د سحر او ماښام او غربه روټۍ خوري، الله به ورسره حساب نه کوي، الله به ورسره حساب نه کوي. یو روجهدار دی، یو پیشمنی کوونکی دی، یو مجاهد دی. ها نو پیشمنی له پاسه دا عادت جوړ کړئ دا چې سترګې پټې او خولې ته ډوډۍ ولي مړه، دا پیشمنی دی. په تا رحمتونه راورېږي ښکلی پاسه او دس وکه خوراک ته کښېنه. وایي نبی علیه السلام فرمایلي دي ان تسحروا فان فی السحور برکة. نبی علیه السلام فرمایي پیشمنی کوئ، په پیشمنی کې برکت دی. شکر دی د برکت ټیم ته پاسېدلی یم، دا د برکت ټیم. او دس کوو ښکلې په پاکه خوله پاکه نوڼۍ اوچتوه، په تا الله او د ملایکو د طرف نه رحمتونه راوړېږي، رحمتونه. داسې قیمتي ورځ، داسې قیمتي ټیمونه دي. او حدیث مبارک کې راځي ثلاثة لا ترد دعوتهم، درې کسان داسې دي چې د هغې دعا نه رد کېږي. ښه درې کسان داسې دي چې د هغې دعا نه رد کېږي، د دریو کسانو دعا الله نه رد کوي. یو الصائم حتی یفطر، روجهدار چې کله روجه ماتوي په دغه ټیم کې ډېر دعا وکړي، پته نه ده، پته نه لګي چې به راته 28 ماښامه پاتې که به راته 9 پاتې، هېڅ پته نه لګي. یو ماښام خو لاړ یا به 28 پاتې یا به 9 ماښامونه پاتې، پته نه لګي. او هر ماښام الصائم حتی یفطر، روجهدار چې کله روجه ماتي د افطار په ټیم کې الله دعا کوي، الله دعا هر ماښام راته. بیا به اختر شي، یو بل له مبارکۍ به ورکو، نوې کپړې به واغوندو، خو دا اعزاز به رانه ختم شي. ماښام به شي خو داسې سوړ بوړ به ګرځو، هغه ماښام به بیا نه چې د کم ماښام د رب د طرف نه تا ته اعلان وي غواړه قبلو، غواړه قبلو، غواړه قبلو. دی وایي ماښام دې روغه ورځ مې تنده تېره کړې ده، لوږه د خولې نه مې بدبویي روانه شوې، دعا غواړي د خولې نه بدبویي راوځي. رب العالمین فرمایي، نبی علیه السلام وایي خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک.
چې کله د روجدار د خولې نه د معدې د خالیدوالي د وجې د بدبویي روانه شي، الله وی دا ماته د مشکو د خوشبویۍ نه غوره ده، دا ماته د مشکو د خوشبویۍ نه ښایسته ده. نو الصائم حتی یفطر، روجدار چې کله د روجه ماتي په ټیم کې دعا غواړي دا الله قبلوي. دا الله قبلوي. یو څو ماښامونه دي په شمار ماښامونه دي، دا مه ضایع کوئ. دا په پکوړو په شربتونو کې مه ضایع کوئ. داسې نه ګورئ بعضې سړی به وخت داخل شوی ځان به شوی لګیا به دعاګانې به کوي، دا ټیک نه دي. ما درته اوس وي تعجیل الفطرې چې وخت داخل شي بیا به روجه زر ماتئ. دغه ټیم کې به نه، د دغې نه مخکې د افطار د ټیم نه لږ مخکې رب ته لاسونه نیسي، دعا که. دویم والامام العادل، حکمران چې د ملک بادشاہ خو چې منصف عادل حکمرانی. عادل زمونږ صرف د روجماتی په ټیم کې الله دعا قبلوي، او چې د ملک بادشاہ یو عادلی په انصاف فیصلې کوي، د 24 ګنټې الله دعا قبلوي. 24 ګنټې عادل حکمران پیژنئ؟ عادل حکمران څه ته وایي؟ چې کله هغه په ځمکه حکمران مقرر شي نو خلک رب ته فریادونه پرېږدي، بس فریادونه ختم شي، اوازونه بره نه خیږي. نو چې اوازونه بره خیږي نو دا عادل حکمران نه دی. الله به د حکمران نه یو تپوس کوي په قیامت کې، د ملک د بادشاه او د وزیر اعظم او د صدر نه به یو تپوس کوي چې ته مې ځکه بادشاه مقرر کړی وې چې د خلقو فریادونه ماته راورسي. په پلانکۍ شپه پلاني ځای نه ماته فریاد راغلی، پلاني ځای نه ماته فریاد راغلی و، پلانۍ شپه فریاد راغلی و. پلاني ځای کې یو ماشوم و، پلاني ځای کې ماشوم و، لاس ته کټ و، خپه ته کټ وه، او هغه چغې وهلې او د مور په غېږ کې پروت و، زنکدنې تېرېدو، او ستا په لاس کې طاقت و، ته حکمران وې. ماله د دې ماشوم جواب راکړه، ماله د دې ماشوم جواب راکړه. ورشه د فلسطین حالت وګوره، ورشه د دې حکمرانانو په لاس کې طاقت نشته. که زه ډېرې چغې وامه زما چغه نه رسي، او که دې حکمرانان راجمع شول او دې یو 2 دچکړې ورکړلې، هر څه به بدلي، هر څه به بدلي، هر څه به بدلي. د دې چغو تپوس پته الله یو ځل کوي چې د مور په غېږ کې د ماشوم ساه ختله، ته حکمران وي. د دې ماله د دې تپوس تر نه کوم، تا نه تپوس کوم، ته ما حکمران مقرر کړی. د دې به الله تپوس کوي. او چې د لوږې د لاسه زنکدن شروع شو، د دې به م الله تپوس کوي. آسان کار نه دی. موږ صرف دې ته خوشحالیږو چې کېنم، دا یوازې کېناسته نه دي. دا یوازې کېناسته نه دي. څوک چې قاضي مقرر شوی دی په پسه چاړه الاړ، په پسه چاړه چې سړی لالی څومره ګران کار دا چې سړی قاضي مقرر شو. دا دعا قبلیږي، خدا د عادل حکمران دعا قبلیږي. دا د عمر په شان حکمرانی رضی الله تعالی. ویل به وی که د دریاب په غاړه باندې سپی د تندې د لاسه سپی مړ شو او زما حکومتو، الله به قیامت کې تپوس زمانه کوي چې حکومت ستا او دا سپی ولې د تندې د لاسه مړ. د دې تپوس په الله مانه کوي. عادل حکمران دي ته وي. دریاب اوبه نه ورکولې، وی زما دا خط ورته ارتو کوي، دریاب ته خط ولیکوي، دا خط د جانب د عمر نه دی رضی الله تعالی عنه، خلیفه یوه. دریاب که د الله په حکم چلیږي جاری شه، که د الله په حکم نه چلیږي زمونږ درته حاجت نشته. خپله نه دی تلی چې دریاب ته خط ورګزار کو، دریاب روان. والامام العادل، امام عادل دی ته وایي. د 24 ګنټې الله دعا قبلوي، 24 ګنټې د عادل حکمران دعا قبلوي. چې کله حکمران پاکي، چې کله غټ دریاب پاکی که نه، نو دا واړه واړه خوړونه او ندۍ بیا سي پاکي. دا ندۍ چې دا واړه واړه نهرونه دا دریاب نه راوتلي، نو چې دریاب پاک شي نو بیا دا پاک شي که نه. دا هر څه به پاک شي چې کله حکمران پاک شي او حکمران عادل راغی، دا هر څه به صفی. بیا به عوامو مولیا شي، بیا به عوامو مولیا شي. صحابه یو ځای ته لاړله،
الله اکبر داسې ښکلی دور ځمکې لیدلی او موږ خو پسې ړانده شو ربه موږ به کله عادل حکمران وینو ربه داسې وخت کې ډېره یو چې نن سبا زموږ په وطن کې خلک روجي خوري خلک روجي خوري دا علماو ته پته لګي دا پته تاسو ته نه لګي دا د علماو نه تپوس کوي دا د مسلې تپوس کیږي دا د علماو نه مسلې تپوس زنانه کوي دا اجازت غواړي وایي زه دله پخلی کولی شم دا علماو ته پته لګي دا تاسو نه یې خبر په داسې دور کې ډېره شو ربه چې ربه حق روجه رالی خوري ربه څه چل به کوو څه حال به وي زمونږ صحابه کرام یو ځای ته ورغلل وی شپه تېرو دې ځنګل کې د کلي خلق ورته وی تېره کوي خو دلته ګورئ منظري دي شرمخان دي ځنګل کې خو دنیا زناوري وی تکلیف په درته درکې وی نه تاسو ته خلاص یې وی د دین اخلاص یو صحابي دنګ ځای ته ودرېدو او د ځنګل زناورو ته تقریر شروع کړو الله اکبر ځنګل زناورو ته تقریر کوي وی موږ پیژنئ موږ د امام الانبیا صحابه یو ښه د نبي علیه السلام ملګري یو که موږ ته چا تکلیف راکړو نو ښه به نه موږ به نن دلته شپه تېرو موږ ته ځای خالي کوي کتابونو لیکلی دي منظریان د ځنګل نه روان شول او صحابه ته یې ځنګل خالي د داسې پاک دور ځمکې لیدلی دی صحابه تېرېدل داسې جهاد وکړل منځ کې دریاب ده د څوک په مخ کې کېږي وی امیر ور مخکې شو اوس خو وایي داسې حالت نه راولي نو مشر به بیا یې نیم نه که خیر ښه انشاءالله تا به ور دنګي مشر به بیا یې نیم نه انشاءالله وی امیر دې مخکې کېږي هغه امیر ودرېدو وی صحیح ده دریاب ته مخامخ شوی موږ د نبي علیه السلام صحابه موږ د دین دپاره روان او دا دریاب به پار کوو روان شو صحابو ته وی راځئ په دریاب باندې اسونه ورو دنګول چې اپله واوړېدل د اسونو په سپو د اسونو د کته د سوی چی سوی په دې پورې د اوبو لونوالی نو چې پورې وتل په دریاب والامام العادل یو چې د روژه ماتي په ټیم کې روژهدار دعا غواړي الله یې قبلوي بل والامام العادل چې عادل حکمرانی زلزله رالاله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ځمکې له ګزاره په وی ودرېږه ته ولې سنډې ما بې انصافي کړې داسې فیصله شوې ده ودرېږه ایکدم ځمکه په ځای باندې ودرېږي چې زلزله راځي ښه داسې حکمران چې والامام العادل امام العادل د دعا الله 24 غنټې قبلوي ښه ستا هغه صرف په ماښام کې قبلوي او د دغه 24 غنټې قبلوي بل ودعوة المظلوم د مظلوم خیره یو د روژه ماتي په ټیم کې د روژهدار دعا نه رد کېږي یو د عادل حکمران نه رد کېږي یو دعوة المظلوم چې د چا سره ظلم وشي او هغه خیره وکړي دا ګورې نه رد کېږي ښه دا یاد ساته ګورې دا خیره سیده بره وخیږي رب العالمین ورته وایي وعزتي دې خیرې ته الله وایي وعزتي زما د پخپل عزت قسمی دې خیرې ته الله وایي لانصرنک ولو بعد حین خامخا ضرور بضرور امداد بدې کو ولو بعد حین اگر که سموده پکې ولګېدله خو امداد بدې کو انتقام به علم دا ظالم برانی سما او دا چې ظلم کوي او خب مطمئن ناست مړه هیڅ چلوم نشته دا درته الله دیر درکوي دا درته الله مهلت درکوي ګورئ ښه چې الله ونیولي بیا به د خلاصي څوک نه ګورئ ښه بیا به د خلاصي څوک نه نو ودعوة المظلوم د مظلوم خیره ګورئ الله نه رد کوي ښه هسې نه چې د روژه ماتي ټیمې او مظلوم درته خیره وکړي سوال ورته کوم دا روژه ده ګورئ ښه خیرې وانلی ګورئ ښه خیرې چرته مالی کوشش کوئ دعا لی اکثر ګورئ د روژه ماتي ټیمې سړی راولګي بل په سپېړه وي فقیر په سپېړه وي دکاندار په سپېړه وي ګاډۍ والا په سپېړه وي غریب مزدوری له راوتلې او د هغه روژه ده او دې وله دا مخ وي او دې ترې نه روان شي هغه د رب په دربار کې مقدمه درج کړه ظالمه
د مظلوم خیره وختله پرده نه وه رب العالمین ورته ویلي دي چې وعزتي په خپل عزت الله قسم کړی دی یو ورځ به درنه انتقام علي په خلکو روژه ماتي مه خرابوئ په خلکو روژه ماتي مه خرابوئ او که چاته هم قرضوي که نه د روژه کې ورسره ګزاره وکړئ بس روژه کې ورسره لږ ګزاره وکړه ته ورته د ورځې د قرض وینا وکړې هغه ماښام په درسترخوان د روژه ماتي په خوشحالۍ پوه نه شي ما ته نن د قرض وینا کوي بعضې خلکو سره قرض وي نه نه یې ورسره که نه او ستا پې قرض دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یو قرضداري ته مهلت ورک خیر دی پیسې به ماله د اختر نه پس نبی علیه السلام فرمایي رب العالمین وایي دته به زه په تنګ ځای کې مهلت ورکم دته به زه هلته مهلت ورکم که هلته دی ګیر شو زه به هلته دله مهلت ورکم چا باندې قرض خیر دی که ګزارم کېږي د روژې نه میاشت اول خو ورته معاف کوي که نه معاف کېږي خیر دی ستا حق دی خو د روژې په وخت کې ترې مطالبه مه کوه او بیا د روژه ماتي په ټیم کې ترې مطالبه مه کوه په هغه روژه ټوله اور سپور کېږي روژه پې اور سپور کېږي کوشش کوئ څوک په څپېړه ونه وو چاله چېرته تکلیف ورنه کړو ډېر خیال کوئ او بختور دي هغه کسان چې ماښام د روژه ماتي په ټیم کې هغې ته خلک دعاګانې شروع کړي هغې ته خلک دعاګانې کوي داسې بختور پکې هم دي چې د کونډو چولې بلي کړي دي داسې بختور پکې هم دي چې د یتیمانانو چولې بلي کړي دي هغه چې د روژه ماتي ټیم شي هغه دته دعاګانې شروع کړي هغه دته دعاګانې کوي رب العالمین دې موږ له په دې روژه کې د صحیح عمل توفیق راکړي الله دې موږ له د صحیح روژو نیولو توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله